دا دنیا پانی ده. یو ورځ پاچا خپل 3 وزیران دربار ته راوغوښتل او ورته ویې ویل: تاسو به هر یو کڅوړه درسره واخلي، باغ ته به لاړ شي او ما ته به ښه رنګارنګې میوې راوړي. وزیران دغه عجیب امر حیران کړل. 3 واړه له کڅوړو سره باغ ته لاړل. یو وزیر د پاچا لپاره ښې تازه او مختلفین میوې راټولې کړې. دوهم وزیر فکر وکړ چې پاچا خو خپله ټوله میوه نه ګوري چې څه فرق سره لري، نو له تازه او خامو میوو څخه یې کڅوړه ډکه کړه. دریم وزیر چې ډیر ناپوه و، له ځان سره یې ویل چې پاچا به یوازې ډکو کڅوړو ته ګوري او دې ته به نه ګوري چې په منځ کې یې څه دي. په دې یقین یې خپله کڅوړه له وښو، پاڼو او نورو وړو لرګو څخه ډکه کړه، ځان یې له ستړیا څخه وساتي او خپله ډډه یې وهله. دوهمه ورځ له امر سره سم 3 سره له ډکو کڅوړو د پاچا دربار ته حاضر شو. پاچا د کڅوړو له کتلو پرته سمدستي امر وکړ چې دا 3 واړه وزیران د 1 میاشتې لپاره په یوه لرې زندان کې بندیان کړي. همداسې وشول. له دې سره په کڅوړه کې له راټولو شوي شیانو پرته د خوراک لپاره نور هیڅ نه و. اوس نو هغه وزیر چې ښه میوه یې ټوله کړې وه، ټوله میاشت یې په هغه میوه ګزاره کوله او میاشت ښه په اسانۍ پرې تېره شوه. دوهم وزیر چې تازه او خامه میوه یې راټوله کړې وه، له سخت مشکل سره مخ شو. څو ورځې تازه او پخه میوه وخوړه او ګزاره یې وکړه، خو وروسته خامي او خرابي میوې ته مجبور شو چې خوړلو یې ناروغ کړه او په سختو تکلیفونو کې میاشت تېره کړه. دریم وزیر چې له واښو او پانې په کڅوړه کې راټولې کړې وي، د خوراک لپاره ورسره هیڅ نه وه، نو له څو ورځو وروسته مړ شو. اوس به موږ د خپل ځان څخه پوښتنه وکړو چې موږ څه ټوله وو. موږ په هغه شان دی باغ کې ژوند کوو چې نیک او بد عملونه دواړه ټولولی شو. او هر کله چې د لوی څښتن تعالی حکم صادر شو، نو خپل ابدي کور قبر ته به روان یو. په هغه کور کې به یوازې زموږ سره هغه زموږ راټول شوي اعمال وي. لوی څښتن تعالی دې د نیکي کولو توفیق راکړي.